د نن پنجشنبې ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت وایي د افغانستان اسلامي امارت هڅه کوي چې د هیواد اقتصادي ثبات لپاره کارونه استخراج او هیوادوالو ته د کار زمینه برابره کړي. د امیر روغتیا وزیر ډاکټر قلندر عباد د افغانستان لپاره د انګلستان له شارلز دافیر هوګو شارټل سره د افغانستان د روغتیايي وضعیت په اړه د ویډیو کانفرنس لارې خبرې وکړې. د مالیې وزیر الحاج مولوي هدایت الله بدري د کورنۍ تولیداتو او محصولاتو څخه د ملاتړ او هڅونې په موخه د امام ابو حنیفه رحمه الله له نندارتون څخه لیدنه وکړه او دغه نندارتون یې د کورنۍ تولیداتو د ملاتړ او بازار موندنې په برخه کې یو ستر ګام وباله. د کورنۍ چارو وزیر الحاج خلیفه سراج الدین حقانی دغه شخص کورنۍ ته چې پرون یې زوی باندې فراه ولایت کې د اسلام حکم قصاص عملي شو 1 لک نغدي افغانۍ ورکړې. د کور او ښار جوړولو وزارت سرپرست وزیر مولوي حمدالله نعماني د هیواد د بیلابیلو ولایتونو له یو شمېر اوسیدونکو سره دوی د ستونزو د حل په موخه وکتل. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر د FAO او د نړیوال بانک د کرنې له چارواکو سره وکتل. د ومې حوزې پولیسو د غلو یوه کسیزه ډله ونیوله. د کابل امنیه قومندانۍ د ومې حوزې منصوبینو د ولس په همکارۍ یاد غله ونیول او د نورو جرایمو د مخنیوي چټکې هڅې روانې دي. د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت وایي د هوایي چلن په انسټیټیوټ کې لومړی ځل د هوایي ډګرونو فضایي ترافیکو ATC ټاور د کارکوونکو لپاره A150 A250 ریفرش ټرینګونه پای ته ورسېدل. د عدلیې وزارت وایي بلخ ولایت کې د ناصر خسرو پروژې کابو 10,300 جریبه ځمکه اماراتي تثبیت شوه. د افغاني سرې میاشتې لوري پکتیا ولایت ګیان ولسوالۍ کې 120 زلزله ځپلو کورنۍ ته 2 قلمه مرسته وویشل شوه.